السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو سي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په اړه یو تازه بد خبر هم در کوم او یو تازه د خوشحالۍ خبر هم در کوم. داسې نور تازه مهم خبرونه مې هم درته چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ټول درته وایم. د افغان لوبډلې په اړه تازه بد خبر دا دی چې هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان او هند ترمنځ پلان شوي 3 ورځنۍ لوبې ښایي ونسي. دلیل یې دا دی چې هندي لوبغاړو ته دمه ورکول کیږي. خو څو ورځې وړاندې د هند کرکټ بورډ د IPL پایلوبې ته د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف ورغوښتلی و. میرویس اشرف هند ته رسېدلی دی. د افغانستان او هند د سیریز په اړه به هم خبرې ورسره وکړي. همداسې د اسیا کپ په اړه باندې هم د بنګلادیش کرکټ بورډ، سریلانکا کرکټ بورډ او افغانستان کرکټ بورډ سره به هم پریکړه کوي. تر اوسه پورې دا خبره لا رسمي شوې نه ده. ویل کېږي چې د بنګلادیش، افغانستان او سریلانکا د بورډ مشران اوس مهال په هند کې دي. هلته به د کرکټ د اسیایي شورا د مشر جي شاه سره تر لیدنې وروسته به د سږ کال اسیا کپ په اړه پریکړه کوي چې ښایي یو شمېر لوبې په پاکستان، نور یا په اماراتو یا هم په سریلانکا کې ترسره سي. جیسن رای د هغه راپورونو په ځواب کې وویل چې نوموړی د انګلینډ لپاره نور نه لوبیږي. وایي غواړم یوه خبره په واضح ټکو وکړم چې کله هم د انګلینډ لپاره لوبې نه پرېږدم. لومړی مې خپل هیواد لوبې دي او بیا داسې مهال چې نړیوال جام هم رانږدې دی. یو بل تازه ښه خبر دا دی چې ملي سپورت تلویزیون د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبې په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. دغه سیالۍ د جون میاشتې په 2، 4 او 9 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان اتلان 13 ورځ سریلانکا ته رسېدلي دي او په سریلانکا کې یې تمرینات پیل کړي دي. یوه اونۍ به تمرینات ترسره کړي. د تمریناتو وروسته به راتلونکې میاشتې په 2 نیټه د سریلانکا پر وړاندې لومړۍ 500 ورځې لوبه ترسره کړي. او د MS ډوني په اړه بیا یو بل تازه خبر دا دی چې ښایي په پایلوبه کې د بندیز سره مخامخ سي او په پایلوبه کې ونه لوبیږي. د 2023 کال هند پریمیر لیګ فاینل څخه منع کېدای سي هغه په حقیقت کې د کولپای اولې لوبې په جریان کې وخت ضایع کړی و. کپتان د امپایرانو سره باس لیدل سوی و، کم چې د 15 دقیقو ځنډ لامل سوی و. دا پیښه په 14 اور کې ترسره سوه کله چې امپایرانو میشتا پاتریانا د توپخنې څخه مخه ونیوله ځکه چې هغه د یو څه وخت لپاره په میدان کې نه و. د امپایرانو سره د 15 دقیقو دلیل غیر ضروري و. MS ډوني د دې پر ځای لوبه بنده کړه چې بل لوبغاړی توپخنه وکړي. سایمن ډول وویل په دې اړه هیڅ معلومات شتون نه لري چې هاي امپایرانو د هغه په وړاندې راپور ورکړی و. په هر صورت ډوني جریمه کېدای هم سي، منع کېدای هم سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.